زما خوږو پښتنو همدغه رنګې که مونږ د خپلو ځوانانو یا د کشرانو یا د ماشومانو په زړونو کې د محبت تخم وکرو نو په هغې کې به مینه او محبت پیدا کیږي، او که د نفرت تخم وکرو نو په هغې کې به لازمي خبره ده نفرتونه او دشمنۍ پیدا کیږي. تاسو به د یو زمیندار نه هم دا نه وي اورېدلې چیرې جی ما خو د شړشمو تخم کرلی او ماشاءالله ډېر ښایسته غنم شوي وو، او که څوک دا دعوه وکړي چې ما د شړشمو تخم کرلی دی او غنم مې ډېر ښایسته شوي دي نو خلک به ورته وایي چې یاره دا پاګل دی یا په دماغو کې څه فرق راغلی دی. همدقه شانتې که موږ د خپلو کشرانو په زړونو کې د نفرت تخم کرو نو محبت سوال نه پیدا کیږي چې د هغې په زړونو کې پیدا شي، او که موږ د هغې په زړونو کې د محبت تخم کرو نو انشاءالله العظیم نفرت به نه پیدا کیږي، محبت اور ورورولي به پیدا کیږي.